کلیوالو طالبانو سره څه وکړل، طالبانو هندوانو سره څه وکړل او کومانډو کونړ کې څه کړي دي، دا ټول په همدې ویډیو کې راسره وګورئ. د تخار خواجه غاز ولسوالۍ کې کلیوالو د طالبانو په زندان برید کړی دی. د تخار خواجه غاز ولسوالۍ د منچقور دوبندي او زرد کمر کلیو اوسیدونکو د طالبانو په ځایي زندان برید کړی او دغه زندان یې مات کړی دی. د مترزونو او طالبانو په اخو ډب کې تر اوسه د 4 کلیوالو د وژل کېدو او 6 نورو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. صحیحون معلومات ترلاسه کړي چې د ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسانو پر دې زندان ځکه برید کړی چې څو ورځې وړاندې 6 طالبانو په منچقور کلي کې پر یو کور هجوم وروړ او د هغوی په وینا پر 2 نجونې جنسي تیری کړی دی. اعتراض کوونکي وایي ځایي طالبانو له قومي مشرانو سره ژمنه کړې وه چې پیښې ته به رسیدنه کوي او عاملینو ته به سزا ورکوي، خو د هغوی د نه اقدام له وجې خلک غبرګون ته اړ شول. موږ هر ډول مو ستونزې وګاللې خو بې ناموسي نشو زغملی او ان که سر مو هم ولاړ شي د خپل حق غوښتنه کوو. کلیوال وایي دغو کسانو د وسلې په زور د مور او پلار پر وړاندې پر دې نجونو جنسي تیری کړی دی او د خبرداری ورکړی چې طالبان باید سمدستي د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. طالبانو د اختر د اوربند په مناسبت 3 بندي هندیان آزاد کړي دي. د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې طالبانو په اختر کې د اوربند په مناسبت 3 هغه هندیان آزاد کړي چې په 2013 کال کې نیولي وو. د راپور د معلوماتو پر اساس آزاد شوي هندیان خپل هیواد ته په خوندي ډول رسیدلي دي. د هغو انجنیرانو له ډلې وو چې افغانستان کې د KEC په نوم له یو شرکت سره کار کاوه. دغه 8 تنه د 2013 کال په می میاشت کې د طالبانو له لوري ونیول شول چې 4 یې وړاندې خوشي شو خو 3 یې تازه خوشي شوي دي. طالبانو د اختر د اوربند په مناسبت دغه هندي بندیان داسې مهال آزاد کړي چې د لوی اختر د اوربند په مناسبت یې ګڼ افغانان ځوانان په دې تور ووژل چې خپل کلي ته تللي وو. یو له دغو کسانو څخه د اسمت الله سلام په نوم د غزني یو مدني فعال چې طالبانو د اختر په لومړۍ ورځ د خپل کورنۍ پر وړاندې وواژه. کومانډو ځواکونو کونړ کې د داعش مهم مشر نیولی دی. د کومانډو ځواکونو له لوري په یوې خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي دي چې دوی د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې په کونړ کې د داعش کلیدي مشر نیولی دی. د داعش د دغه کلیدي مشر په تړاو بشپړ جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د اوس لپاره همدومره ویل شوي دي چې نوموړی د افغانستان په ختیځ کې د مهمو عملیاتو په رهبرۍ کې لوی لاس درلود. دغه راز ویل شوي چې د داعش ډلې په لیکو کې د نوموړي مسؤلیت افغانستان ته د ترهګریزو عملیاتو په هدف د بهرنیو ترهګرو انتقال و. ملګرو دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.